بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا رښتیا دي. تېره ورځ یو ډېر لوی پرمختګ وشو په ملک کې په سیاسي کچ، په حکومتي کچ. د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب په مشرۍ کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا وزرای اعلی هم شرکت وکړ. د پنجاب د وزیر اعلی مریم نواز په ځای باندې د هغوی چې کوم سینیر منسټره ده د پنجاب مریم اورنګزیب، هغوی شرکت وکړ. په دغه اجلاس کې ځینې مهمې فیصلې شوي دي، یعنی چې کوم راتلونکی کال دی نو د هغې چې کوم ترقیاتي کارونه دي د هغې منظوري ورکړې شوه او دغه شانتې بېلابېلې فیصلې په دې کې وشوې. دغه اجلاس کې د پښتونخوا د وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب شرکت هم ډېر زیات د اهمیت وړ دی. لکه یو خوا ورکینګ ریلیشنشپ، بل خوا بیا د یو بل سره سیاسي اختلافات. نو په دې لړ کې هم دا ملاقات او دغه میټینګ ډېر زیات مهم و. بیا چې کله د دغه میټینګ نه زموږ وزیر اعلی صاحب بهر روزي، نو هغوی د میډیا سره ځینې خبرې کړې دي، خصوصا د NFC ایوارډز حوالې سره. دوی دا وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب په دې باندې اګري شوی دی چې په 6 میاشتې کې دننه یعنی 180 ورځو کې به NFC ایوارډز چې کوم دی نو هغه اپډیټ کیږي. او دا یو لوی خبر دی ځکه چې زموږ د ډېر وخت نه دا غوښتنه ده چې NFC ایوارډز دی ورکړی شي صوبو ته. په دې کې چې کومه برخه ده بیا زموږ غوښتنه دا هم ده چې کومې زم ضلعې دي چې د 25م آئیني ترمیم په رڼا کې دغه انضمام شوی دی، نو بیا د دوی سره ژمنې وعدې شوې وي، نو باید چې هغه برخه هم ملو شي. وزیر اعلی صاحب د NFC د ایوارډز او په دې کې چې کوم اپډیټ پکېږي په 180 ورځو کې د دې حوالې سره خبره وکړه. دوی بیا دا وویل چې د ولس د مفاد دپاره یعنی د خپل عوام د ګټې دپاره به د وفاق سره ورکینګ ریلیشنشپ جوړوي. دا یو ډیره ښه خبره ده. خو په دې خبرونو کې بیا وروستو یو بل خبر راغی او هغه په بجټونو کې د کټوتی دی. د صوبو چې کوم بجټونه را روان دي نو ګرانټ یې ورکړی دی وفاق ته. خبرونه وایي چې دا به ګرانټ وي او دا پیسې به بیا په را روان کلونو کې وفاق واپس کوي. اوس په دې باندې بیا ځینې رد عملونه دي. د عوامي نشل پارټۍ مرکزي صدر ایمل ولی خان په دې باندې خپل رد عمل څرګند کړی دی. ایمل ولی خان ویلی دی چې دا یو افسوسناک عمل دی. وایي اوس په دې لړ کې فارم 47 او فارم 45 دا په یو پیج باندې دي. ایمل ولی خان ویلی دی چې د پښتونخوا د حقونو د سلب کولو دپاره اوس ټول په یوه پاڼه دي. ایمل ولی خان ویلی دی چې د صوبو مالی خودمختاري او آئینی حقوق به تدریج کمول کیږي. دی ویلی دی چې د ترهګرۍ او بدامنۍ ښکار صوبې وسایل وفاق ته حواله کول کیږي. ایمل ولی خان سوال پورته کړی دی چې دا دې وویل شي چې د کم اختیار لاندې د صوبې په وسایل باندې سودابازي کیږي. ایمل ولی خان په خپل بیان کې ویلی دی چې د صوبې د مقدمې وړاندې کولو په ځای مسلسل توګه باندې کمزوري کول کیږي. دی ویلی دی چې د پښتونخوا ولس د خپل حقوق نه محرومه کول ډیره د افسوس خبره ده. ایمل ولی خان ویلی دی چې عوامي نشنل پارټي به د صوبې په حقوق، په مالی خودمختارۍ او آئینی حقوق باندې کله هم سمجوته نه کوي او وایي چې د دې خلاف به غږ پورته کوي. بل خوا د PTI چیرمن برسټر ګوهر صاحب هم ویلی دی چې د بجټ معامله سیاسي نه بلکې آئینی معامله ده او وفاق ته خپلې ذمهوارۍ په صوبو نه اچوي. بل خوا وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب ویلی دی چې موږ په ښه توګه په دغه میټینګ کې د صوبې مقدمه وړاندې کړې ده. بهرحال د ځینې سیاسي ماهرین تجزیه کار لخوا دغه ګام ته په عجبه سترګه کتل کیږي چې که یو خوا د صوبې مقدمه نه وړاندې کیږي، یو خوا صوبه د ډیرو مسلو ښکار ده، دلته بدامني ده، ترهګري ده او دې صوبې ته د لا زیات پام ضرورت دی. نو بل خوا دغه عجب خبر مخې ته راځي چې د پښتونخوا په بجټ کې
کمې کیږي او هغه هم 109 ارب روپۍ، نو دا ډیره زیاته عجبه غوندې خبره ده. یو خوا د دې صوبې مسلې دي، د دې مقدمه ده NFC ایوارډز کې د دې برخه ده، نو بل خوا بیا دا ډیره عجیبه لګي چې د دې صوبې پیسې هغه کټ کول کیږي او هغه وفاق ته ورکول کیږي. ځینې ماهرین، سیاسي ماهرین، تجزیه نګار هغوی دې ته په عجب نظر ګوري. خو بهرحال بل خبر دا وایي چې کم دغه پیسې دوی کټ کړي دي نو دا د ګرانټ په شکل کې دی وفاق ته، او دا به بیا دوباره دوی ته واپس کول کیږي. دغه اجلاس کې د ضم اضلاع دپاره هم 55 ارب روپۍ مختص کړی شوي دي. ښه خبر دی، خو کله چې انضمام شوی دی کال 2013 کې د 25 آئیني ترمیم د لاندې، نو د ضم ضلعو سره د 1000 ارب روپو ژمنې او وعدې شوې وې. سوال دلته دا پورته کیږي چې هغې کې په څومره روپو عمل درآمد شوی دی، ځکه چې موږ د خپل ضم ضلعو انفراسټرکچر ته ګورو نو هلته سوالونه پورته کیږي چې هلته پام ولې نه ورکول کیږي. بهرحال بجټ یو سیاسي معامله نه ده بلکې آئیني معامله ده، څنګه چې بیرسټر ګوهر صاحب ویلي دي، او دغه چې کوم بوج دی هغه په ټولو صوبو اچول شوی دی، خو بل خوا بیا 13 آئیني ترمیم هم دی. او که یو خوا مونږه دا د صوبایي خودمختارۍ یو علامت ګڼو او د ترقۍ علامت یې ګڼو، نو بل خوا بیا ځینې غږونه داسې هم شته چې هغه د دې خلاف غږونه پورته کوي. نن تاسو وګورئ چې هغه صوبه چې هغه فریاد کوي چې زما حق نه راکول کیږي، او دغه شانتې مطلب چې خبره څوک نه اوري، نو په دغه حالات کې بیا چې بدامني هم ده، ترهګرۍ هم ځپلې ده، دلته انډسټري کارخانې هم ځپل شوي دي، روزګار هم ځپل شوی دی، نو په دغه صورتحال کې دغه 109 ارب روپۍ کټوتي یا ګرانټ ورکول وفاق ته عجب غوندې په نظر راځي.